کندوز ښار د هرې ورځې په تېرېدو سره انکشافي وده کوي. د کندوز ولایت د کور او خر جوړولو ریاست مسؤل وایي چې د اسلامي امارت د زعیم د 20 ګڼې فرمان له صادرېدو وروسته د ښار د ښاري جوړښت په برخه کې څرګند بدلون راغلی او وده یې منظمه شوې ده. چارواکي زیاتوي چې د دې فرمان هدف دا دی چې ښارونه په منظم ډول انکشافي وده وکړي او د غیر انکشافي ودې مخه ونیول شي. د دغه فرمان اصلي موخه دا ده چې په ښارونو کې منظم انکشاف رامنځته سي. لکه څرنګه تاسو ته معلومات شته په خپله کندوز ولایت کې موږ ښاري پلانونه لرو لیکن منظم انکشاف نه لري. نو دغه غیر منظم انکشاف په ښارونو کې ډیره ګډوډي رامنځته کړې ده. عموما سرکونه بندیږي او عموما رایشي ساحو ته تجارتي ساحو ته همدا ډول صنعتي ساحو ته چې ضرورت اړتیا پیښیږي هغه په خپل موقعیتونو کې شتون نه لري. نو ټول خلک سره سرګردانه کړي دي. نو د دغه فرمان اصلي هدف دا ده چې په ښار کې منظم انکشاف وده عمومي غیر پلانو ساحو غیر پلاني ودې څخه مخنیوی شوی وي. چارواکي وایي د یاد فرمان له صادرېدو وروسته خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شوی چې اوس ډیری خلک خپل استوګنیز سوداګریز او صنعتي ودانۍ د ښار جوړولو ادارې د اصولو او معیارونو له مخې جوړوي. نو اوس خلکو دې ته ډیره توجه کړې ځکه موږ بار بار دوی ته اعلانات کړي دي بار بار هم دوی خبر کړي دي. هغه سرکونه چې نن ورځ مثلا تطبیقیږي د هغو سره په لیدو سره په خلکو کې ډیر تغییرات راغلی. اوس الحمدلله یعنی خپله ماته د ورځې 15 یا 6 زنګه راځي چې دغه ساحه زه پلان کې څه شی ده چې زه باید دا تعقیب کړم او دلته ځای جوړ کړم. اوس ډیر خلک سره برابر شوي دي. په همدې حال د کندوز ښار اوسیدونکي د فرمان د ښار د منظمې ودې او د ښاریانو د هوساینې لپاره اغیزمن بولي او وایي چې اوسمهال کندوز ښار د منظمې انکشافي ودې په لور روان دی. موږ دې پر فرمان ملاتړ کوو. دا فرمان د تېر یو کال راهیسې په کندوز کې په منظم ډول تطبیق شوی دی او د کندوز ښار منظم انکشاف کړی دی او کندوز مربوط کوم ښارونه چې دي الحمدلله ټول ښارونو منظم انکشاف کړی دی او هغه کورونه یا ودانۍ چې په غیر معیاري توګه غیر منظم توګه جوړ شوي وو د هغه پر ځای اوس منظم کارونه روان دي او ښار منظمه وړه ځان ته غوره کړې ده. د یادونې ده چې د دې فرمان د بشپړ پلي کېدو په صورت کې به ښارونه په منظم ډول وده وکړي، استوګنیز او سوداګریز ځایونه معیاري شي، لارې به پراخې او خلکو ته به په بېلابېلو برخو کې د هوساینې فرصتونه رامنځته شي.